زه هر وخت و د ځوانان ته وایم امتي دا پیسې په مخ مه ګټي په میکپان په سینګارو یې مه ګټئ په لاس یې وګټئ د لاس په موټه یې وګټئ مستقبل به دې هم روښانه وي آخرت به دې هم روښانه یعنې دا زموږ کتابونه د لغړزنې سره پر تعلق ساتلو دومره سخت وعدونه راړوي حضرت سفیان رحمه الله هغه به غالبا دا وایي چې ښایي دی ورته ګوري لا بدګماني کوي چې دی څوک ورته ګوري لا پر دې بدګمان یعنې دا د رانجونو د دې ښځو د ده تعلق چې دی ډېر تاوانه دی چې د ده سره څوک تعلق ساتي ځکه نجلۍ څوک د کورنۍ سره سړی دا خو هر ځای ګرځولی شي او زه به دې هر چا ته وایم دې ځوانانو ته وایم چې د الله بندګانو چې هر څوک دې خیرخوا شي دا 15 کاله څه 25 کاله پورې دا ژوند دا وساتي هېچا سره تعلق مه ساتي والله چې هر څو په صفا زړه ورسره روان وي هر څو ښه تعلق وي د ورورګلوي تعلق وي لیکن دا دوم سړی به تا ته په بد نظر چې خپل زوی در سره خپل ورور در سره لا به خلک د بدګماني او چې راغټ سي تا به هیڅ هم نه کړ الله بندګانو خپل مستقبل بچ کی خپل ژوند بچ کی دا ارزي دنیا دا ارزي وختونه دا ارزي شپې دا به تیر سي زه هر وخت و د ځوانان ته وایم امتي دا پیسې په مخ مه ګټئ په میکپان په سینګارو یې مه ګټئ په لاس یې وګټئ د لاس په موټه یې وګټئ مستقبل به دې هم روښانه وي آخرت به دې هم روښانه